السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د هر کم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې فني ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د هر کم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ تاسو به راسئ په ټوډې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو بیخي زیاتې کیټګریانې درکوي. که تاسو غواړئ چې په هره کیټګري کې او په هر سټایل کې ویډیو جوړه کړئ تاسو یې جوړولی شئ. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې په دغه سټایل کې یوه دانه ویډیو جوړ کړم. دا فني پبجي سو. نو دوستانو زه غواړم چې په دې سټایل کې ویډیو جوړه کړم. د هغه رقم به تاسو راسئ په سلیکټ ون فوټو باندې به کلیک وکړئ. پلیز سلیکټ ون فوټو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دوستانو تاسو یو تصویر ور وښایاست. یعنې تاسو به یو تصویر ور وښایاست، بیا به تاسو وکولی شئ چې هغه تصویر باندې هغه رقم ته ویډیو جوړه کړئ. نو ګوره دوستانو زه دغه تصویر وښیم. کله چې دوستانو تاسو په دا تصویر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم بیا تاسو راسئ په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګوره دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دغه تصویر دلته تاسو غټولی شئ، کوچنی کولی شئ، روټیټولی شئ. هر رقم چې تاسو دا غواړئ چې روټیټ کړئ هغه تاسو روټیټولی هم شئ او غټوی کوچنی کولی هم شئ. نو ګوره دوستانو دغه تصویر ما دا رقم ته کښېښوئ او دلته تاسو په دې تصویر کې ایډیټینګ هم کولی شئ. نو بیا به تاسو راسئ دوستانو په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګوره دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ اوس دلته دی تاسو ته درښیي چې ستاسو د ویډیو به دا رقم وي. ستاسو کوم تصویر ستاسو راواخیستی له هغه څخه به دا رقم د ویډیو جوړه شي. د هغه رقم که چیرې بیرته تاسو غواړئ چې تصویر ور بدل کړئ بیرته به تاسو په سلیکټ پلیز سلیکټ ون فوټو باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې د هغه ویډیو جوړه کړئ نو تاسو به په سټارټ میکینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره دوستانو تاسو په سټارټ میکینګ باندې کلیک وکړئ ستاسو ویډیو به تر 100% پورې ورسیږي او ستاسو ویډیو به جوړه شي. نو بیا که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو سیو کړئ هغه سیوولی هم شئ او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه په فیسبوک باندې، په انسټاګرام باندې، په واټساپ باندې، په ټیک ټاک باندې شیر کړئ تاسو یې شیرولی هم شئ. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو سیو کړئ تاسو به په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ هغه به سیو سي. نو ګوره بیا تاسو کولی شئ چې دا په واټساپ باندې، په ټیک ټاک باندې، فیسبوک باندې، په هر شي باندې شیر کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په بلې کیټګري کې ویډیو جوړه کړئ هر رقم ته ویډیو تاسو غواړئ چې جوړه کړئ تاسو یې جوړولی شئ. صرف په تاسو په هغه په کیټګري باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دلته تاسو تصویر ور وښایاست په سټارټ میکینګ باندې به کلیک وکړئ او ستاسو ویډیو به جوړه شي. نو دوستانو کومې ویډیوګانې چې تاسو جوړې کړي دي هغه ستاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ هغه ویډیوګانې دلته دی تاسو ته درښیي. ګوره دوستانو ما دغه ویډیوګانې جوړې کړې ولې هغه دلته تاسو ته راړوي. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې ډېرې ښایسته او فني ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.